محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې د تیرو جمعو زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک مسلسل پیشوم چې هغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ایمان د شعبو ذکر کړی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې ایمان دا د 90 زیاتې شعبې لري. په هغه شعبو کې د ټولو څخه افضل ترینه شعبه د ټولو څخه لوړه شعبه هغه دا ده چې انسان به د لا اله الا الله د کلمې اقرار لري. د الله تعالی پر وحدانیت به د سړي عقیده جوړي، د الله تعالی پر وحدانیت به د سړي یقین جوړي. او د ټولو څخه ادنا شعبه هغه دا ده چې د مسلمان د لارې څخه تکلیف رسونکی شی لرې کول، د خپلې زندګۍ ترتیب داسې برابرول چې ستا د زندګۍ څخه مسلمان ته تکلیف ونه رسیږي، او خپل زندگی داسې تیرول چې د مسلمانانو سره د تکلیف رسولو بندوبست کول، او خپل زندگی د مسلمانانو په خدمت کې تیرول. نو هغه د ایمان اعلی شعبه ده او دا د ایمان ادنا شعبه ده. د دې شعبو په مابین کې د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي، لیکن په هغه ټولو شعبو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه شعبه په ډېر اهمیت سره پیش کړې ده. هغه شعبه دا ده چې الحیاء شعبة من الایمان. د انسان د زندګۍ په ټولو شعبو کې، د انسان د ایمان په ټولو شعبو کې د ټولو څخه اهمه شعبه د حیا شعبه ده. حیا د انسان د زندګۍ بهترین صفت ده، حیا د انسان د ایمان بهترین زینت ده، او حیا د انسان د زندګۍ بهترین رکاوټ او بهترین کنټرول ده. گوره دی کائناتو کې الله تعالی انسان اشرف المخلوقات ګرځولې دی، او دی مخلوقاتو کې چې څومره مخلوقات هغه ټول الله تعالی د انسان د خدمت لپاره پیدا کړی دي. او په دې انسان کې الله تعالی بعض اهم صفاتونه، او په دې انسان کې الله تعالی بعض اهم خصلتونه او خوبیان یې شدي چې د هغې په خاطر د انسان زندگی د نورو حیوانانو څخه ممتاز او جلا ده. په هغه خصلتو کې، په هغه بهترینو خویو کې یو خوی او یو خصلت دا د حیا دی چې انسان حیادار وي، او د انسان په مزاج کې د حیا صفت دی، او د انسان په ژوند کې د حیا خصلت دی. دا د انسان د پاره زینت دی، دا د انسان د پاره شایست دی، دا د انسان د زندګۍ د پاره وقار او عزت دی، او دا د انسان د زندګۍ د پاره امن او سکون دی. تیره جمعه کې ما دا خبره کړې و چې حیا څه ته وایي، د حیا معنا څه ده، د حیا صفت او د حیا د صفت معنا هغه دا ده چې د انسان په زندگی کې یو خوی پیداس، د انسان په مزاج کې یو صفت پیداس چې د هغې په خاطر باندې انسان نامناسبه کار ته نسي ورژندې کېدلی. هغه کار چې د ده سره مناسب نه وي، هغه کار چې د ده دین و ده ته اجازه نه ورکوي، هغه کار چې د رب و د ته اجازه نه ورکوي، د هغه صفت په وجه باندې دی د هغې کار پر کولو باندې دلاوري نشي کولی. دغه صفت ته حیا ویل کېږي چې سړی د نامناسبه کارو سره ګرځوي، سړی د ګناه د اعمالو سره ګرځوي، سړی د خپل رب د نافرمانۍ سره ګرځوي، چې کم شی د انسان په مزاج کې دغه شی دی، دې شي ته حیا ویل کېږي. دا د حیا صفت دی، دا د حیا خصلت دی، دا د حیا خوی دی چې الله تعالی د انسان په مزاج پورې ایښی دی. او زموږ شریعت انسان ته د حیا ډېر اهمیت بیانوي. د هغې وجه دا ده چې حیا د انسان په مزاج او په خوی کې راس، د حیا د انسان په خصلت او په طبیعت کې کښیني. او چې کوم چاته الله تعالی د حیا خصلت خو یې ورکړي، الله تعالی د هغې زندگی په وقار او په عزت کې راوستله، الله تعالی د هغې زندگی ته اطمینان ورکړي، الله تعالی د هغې زندگی ته سکون ورکړي چې د کوم چا په مزاج کې الله تعالی د حیا خصلت خو یې راوستله. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه ده، یو انصاری صحابي د خپل ورور ته نصیحت کوي. هغې ته په نصیحت کې یوه جمله دام ادا کوي چې سړی ډېر شرمېږئ مه کوه، دا ستا د شرم او د شرمېږي کولو په خاطر ته د زندګۍ په هره شعبه کې پر شا باندې پاتی، نو دونه شرمېږئ او دونه حیا مناسب نه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي هغه نصیحت کوونکي ورور ته وایي، ورته سړی دا خبره مور ته کوه
چې ته ډېره حیا مه کوه، ځکه الحیاء شعبة من الایمان، حیا خو د ایمان یو شعبه ده. چې په کم چا کې حیا په ډېره طریقه باندې په هغې کې ایمان په کامله طریقه دی، او چې په کم چا کې د حیا کمی راسي نو د هغې په ایمان کې بیا کمی راسي. بیا وروسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته الحیاء لا تأتی الا بخیر، حیا انسان ته د خیر بغیر بل څه نه راوړي. حیا د انسان په زندگی کې خیر پیدا کوي، حیا د انسان په زندگی کې شایست پیدا کوي، او حیا انسان د خیر سره مخامخ کوي، او حیا انسان د بهترین طریقې او د بهترین نقشې سره مخامخ کوي. حیا د خیر راوړونکې شی ده، او حیا د جنت تللو بهترین لار او بهترین طریقه ده. چې په کوم سړي کې حیا وي هغې د جنت پر لار باندې برابر دی، او چې کوم سړي زندگی د حیا څخه لرې سوله هغې د جنت د لارې څخه ځان لرې کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه، حیا چې په کوم چا کې الله تعالی یې شي په هغې کې الله تعالی ایمان یې شی دی، او کوم چاته چې الله تعالی ایمان ور نصیب کړی دی د هغې زندگی به الله تعالی په جنت کې ګرځوي. والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، او بحیايي دا د الله د دین سره بے وفایي کول دي، دا د خپل رب سره بے وفایي کول دي، دا د خپل نفس سره بے وفایي کول دي، دا د ټولو مسلمانانو سره بے وفایي کول دي. نبی حیايي دا جفا ده، او الجفاء فی النار د کم چا چې زندگی د نفس په جفا کې تیر سي، د خپل رب په جفا کې تیر سي، د خپل دین سره په جفا کې تیر سي، او د خپل د امت د ټولو انسانیت سره په جفا کې تیر سي، نو هغې ته الله تعالی ځای په جهنم کې ورکوي. والجفاء فی النار. نو چې د چا کم چا په قول کې حیايي، د کم چا په گفتار کې حیايي، د کم چا په زندگی کې حیايي، د کم چا په رفتار او په تک کې حیايي، د کم چا د ژوند تیرولو په ټولو طریقو کې حیا الله تعالی پیدا کړي، هغه سړی په ټولو انسانانو کې الله تعالی ته محبوب بندوي، هغه سړی په ټولو معاشره کې ټولې معاشرې ته خوش بندوي، الله تعالی ته ګران بنده او د معاشرې په نظر کې شایسته بنده هغه څوک راځي چې د کم چا په رفتار او په گفتار، د کم چا په قول او عمل کې الله تعالی د حیا صفت یې شي. او قرآن کریم کې د دې امثال ستا، قرآن کریم کې د دې شواهد او د دې دلایل ډېر زیات دي. چې کله حضرت موسی علیه السلام په مصر کې د فرعون په کورنۍ کې اوسېده، نو بیا په مصر کې د ده یو قبطي قتل، حضرت موسی علیه السلام د مصر څخه هجرت کې مدین لراله. مدین کې د حضرت شعیب علیه السلام کور دی، د هغې ژوند دی، د هغې کلی او زندگی ده. د مدین څا ته حضرت موسی علیه السلام را ورسېدی، پر څا باندې ډېر شپنیان را جمع دي، نو هغه شپنیان د څاڅه اوبه راکاږي او خپل پسونه په اوبه یي، او د ځنګله په یو کونج کې دوی زنانې ډېرې په حیا کې ولاړې دي. هغې د دې انتظار کوي چې دا شپنیان به کله ځي او د هغې څه وروسته به بیا موږ دا واره کله راځي د اوبو د راکشلو. حضرت موسی علیه السلام ژر د هغې زنانو سره مرسته وکړه او هغه زنانو ته د اوبو د راکشلو یو ترتیب برابر کړ. هغه زنانې څوک د حضرت شعیب علیه السلام لوڼې وې. هغې چې کله پلار له ورغلې، پلار ورته وویل چې نن څنګه وختي رالاست، ځکه د هغې یو بوډا پلار و او په دې کور کې د خدمت لپاره د دې دوو بچانو څخه بغیر بل څوک نه و. نو هغه لوڼو د حضرت موسی علیه السلام قصه ورته وکړه چې هلته یو سړی راغلی دی، مسافر معلومېدی. هغه مسافر سړي زموږ سره مرسته وکړه او زموږ دپاره د پسو د اوبېدو دپاره اوبه ډېرې وختي راوکړه. چې کله هغه ذکر ورته وکړی، نو پلار ورته وویل چې دا سړی خو میلمه معلومېږي، تاسو ورسئ دا میلمه راوغواړئ. نو قرآن کریم د هغې زنانې د حیا صفت کوي چې پلار کومه زنانه حضرت موسی علیه السلام ته راواستوله، نو هغه زنانه په ډېر احتیاط او په ډېره حیاداري کې راله حضرت موسی علیه السلام ته. فجاءت احداهما تمشي على استحیاء، په دې زنانو کې یو زنانه راله حضرت موسی علیه السلام ته او ډېره په حیا کې راله او خپل چادر یې پر ځان باندې پیچلی او خپل مخ ته لاس نیولی او د هغې څه وروسته حضرت موسی علیه السلام ته ویل ان ابي یدعوک، زما پلار تا طلبوي چې ته میلمه یې دې کلي له راغلی راسه زموږ کور ته. ما درته ویل قرآن کریم د هغې زنانې د حیا صفت کوي
او الله تعالی ته په انسانانو کې هغه انسان ډېر محبوب انساني چې د کم چا په مزاج کې الله تعالی د حیا صفت یې شي چې کم چاته الله تعالی حیا ور کړی دا غي ته الله تعالی په معاشره کې خیر ور نصیب کړی دی چې کم څوک په معاشره کې د حیا سبق محروم او بے نصیب دی هغه ته زموږ په معاشره کې محروم القسمت ویل کیږي هغه د هر شي څخه محروم او بے نصیب دی دا غي سبیا سړی د خیر توقع نشي کولای دا غي سبیا د شي ژوندۍ توقع سړی نشي کولای دا غي سبیا سړی د خپل عزت د حفاظت توقع نشي کولای دا غي سبیا د ښه عمل او د ښه ژوند تیرولو ته مسړی نشي کولای کله سړی زوی وي کله سړی لور وي کله سړی د کور زنانه وي کله سړی مشري کله سړی کشري چې د کم چا د ژوندۍ څخه حیا ختم وسوله دا غي د بهترین قسمت څخه محروم انسان پاک ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث داسې دی اذا لم تستحي فافعل ما شئت چې کله حیا در سولاړه بیا چې سړی هر څه کوي هغه کوي ځکه د حیا د ختمېدو سره د انسان زندگی دا بیا انساني زندگی فاته نه وي دا بیا حیواني زندگی فاته او د حیوان سره سړی ګیله نشي کولای بیا د هغه انسان سره سړی ګیله نشي کولای بیا د هغه زندگی د شتورې به مهار غوندي لکه اوښ چې به جله ویل کی او اوښ چې کله به جلوي د کنټرول سوتلې بیا د هغه زندگی تباہ ده بیا هغه انسان چې د هغه د حیات جلو د لاس ورکه د هغه زندگی هم د تباہی سره مخامخ ده د هغه انسان د عزت حفاظت نشي کېدی د هغه انسان د عصمت حفاظت نشي کېدلی د هغه انسان پاک دامنی هیڅ کله محفوظ کېدلی نشي چې د کم انسان د مزاج څخه حیا ختم شي ځکه زموږ په دین کې حیا او عصمت حیا او فقدامنی حیا او د عزت حفاظت دا سره لازم او ملزوم دي که حیا ولا دا ټول شان وي بیا به د عصمت حفاظت هم د عزت حفاظت هم د ژوندۍ حفاظت هم او کله یو انسان د ژوندۍ څخه حیا ختم وسوله بیا د هغه عصمت نسی محفوظ کېدی د هغه عزت نسی محفوظ کېدلی د هغه فقدامنی په هیڅ شکل باندې نسی بچاوېدلی چې د کم چا د ژوندۍ څخه حیا ختم وسو حیا ولاړه نو ځکه زموږ په دین کې د انسان د ژوندۍ لپاره بهترین صفت د حیاداری ده او زموږ په شریعت کې انسان ته د حیاداری ډېر زیات اهمیت ورکول کیږي اسې د امت کې حیاداری د هر چا لپاره ده که نارینه د هغه باید با حیاي که زنانه د هغه باید حیاداری که مشر د هغه هم د حیا حفاظت او که کشر د هغه هم د حیا حفاظت لیکن زموږ په دین کې د دې زیات تاکید او د دې زیات تایید او د حیا د عنصر زیات حفاظت زموږ شریعت دا اولنې په زنانو کې شوی دی ما په تیره جمعه کې درته ویل چې څومره عبادات پر زنانو باندې دي که پر زنانه باندې لمونځ دی که پر زنانه باندې نکاح ده که هر څه دی په هغو ټولو کې الله تعالی د زنانې د حیا حفاظت کړی دی چې کله لمونځ یو فریضه ده سړی ادا کوي د هغې په ارکانو کې چې نارینه څنګه رکوع کوي زنانه به هغسې رکوع نه کوي بلکې زنانې رکوع به د هغې څه بدلی په دې شکل باندې چې په هغې کې د هغې د حیا حفاظت وسي چې نارینه په کم شکل باندې سجده کوي زنانه به په هغه شکل باندې سجده نه کوي او زنان نارینه چې په کم شکل باندې کښېني زنانه به په هغه شکل باندې نه کښېني ځکه په کومه ناسته کې چې د زنانې حفاظت وي نو د لمانځه په عباداتو په ارکانو کې هغه ناسته هغه رکوع هغه سجده زموږ شریعت د زنانې دپاره د دې طریقه ضروري ګرځولې ده په دې خاطر چې د زنانې حفاظت کې اوسي ما په تېره جمعه کې درته ویل چې کله د ایجاب او د قبول خبره راس او د نکاح د انعقاد خبره راس نو بیا خو نارینه د هغې په مزاج کې د حیا ډېر دغه نسته ترتیب نسته نو نارینه به په خوله باندې د ایجاب و قبول خبره ښکاره کوي لیکن زنانه ته چې کله د ایجاب و د قبول خبره راوړاندې زنانه که صرف خاموشه پاته سي بس دغه د دې ایجاب و قبول دی ځکه د هغې په مزاج کې حیا ډېره ده او د حیا سره سره دا د دې خبرو اظهار او ښکاروالی کولی نسي قرآن کریم کې د زنانو صفت راغلی دی یو صفت یې دا دی والمحسنات بهترین زنانه دا ده چې دا به پاک دامنه وي بهترین زنانه دا ده چې دی به د خپل عزت حفاظت کړي او دی به د خپل عفت او د پاک دامنۍ حفاظت به کړي هغه زنانه ته محسنات ویل کیږي او دویم صفت قرآن کریم د زنانې دا ذکر کړی دی چې والغافلات زنانه به غافله زندگی تیروي
او بهترینه زنانه دا ده چې د هغې زندګي په غفلت کې تېرېږي. غفلت څه معنا؟ غفلت معنا ناخبري، چې دا به د دنیا د حالاتو څه ناخبره وي، نه به دا په نیټ باندې ولدی، نه به دا په ټلیفون باندې ولدی، نه به دا په ډرامو باندې ولدی، نه به دا په میلو تماشو فلمو باندې ولدی. ګوره غافلات، غافل معنا ناخبري. د نارینه دپاره دا عیب دی چې نارینه ناخبره او غافله زندگی تیری. لیکن قرآن کریم دا د زنانې دپاره حسن او صفت بللی دی چې د زنانې بهترین صفت دا دی چې دا به غافله زندگی تیری. او غافله دا معنا چې دا به د حالاتو څه ناخبره وي. ځکه د دې پر ذمه باندې چې کم کار دی، د دې پر ذمه باندې چې کومه ذمهواري ده، د دې پر ذمه باندې چې الله تعالی کوم مشقت یې ښه دی، هغې د کور د ننه خدمت دی. او که چیرې دا د دنیا د حالاتو څه خبره وي او د دنیا په ډرامو کې اخته وي او د نیټ په پروګرامو کې اخته وي، بیا د دې څه هغه د کور حفاظت، هغې د کور عصمت، هغه د کور پاکدامني دا د لاسه څه وسي. ځکه د زنانې او د نارینه په دې ترتیباتو کې ډېر فرق دی. د زنانې بهترین صفت دا حیا ده، د زنانې بهترین حسن حیا ده، او د زنانې بهترین زیور دا حیا ده. یو طرف ته شریعت د زنانو دپاره د حیا ډېر اهمیت بیان کړی دی، بل طرف ته چې سړی پر خپله معاشره باندې نظر وکړي، د انسان په دماغ کې زیات افسوس راځي، د انسان په دماغ کې زیات درد راځي چې زموږ معاشرات د حیا په ترتیباتو کې کم حد ته رسېدلې ده، چې د حیا کم ترتیبات د زنانو دپاره شریعت ضروري کړي دي، هغه زنانو شات ته غورځولي دي، هغه زنانو اوس در پښو لاندې کړي دي. زه دې خلکو ته یم تاسو په دې خپلو خړو کورو باندې مخه تاوځئ، دا به د معاشرې سویمه حصه باندې. تاسو چې کله د دې خړو کورو څخه غټو ښارو ته وله ورسئ، تاسو چې په غټو ښارو کې اسپتالو ته وله ورسئ، تاسو حکومتي ادارو ته ورسئ، تاسو چې د دنیا سره د رابطې او د ځایونه دي چې تاسو عامو ایرپورټو له وله ورسئ، بیا به تاسو ته درک ولګېږي چې د مسلمان قوم حیا کوم ځای ته رسېدلی دی. نن په هغې قومونو کې چې د چا د حیا ترتیبات ختم سوي دي، د هغې د قوم د زنانو د سرو څه چادري خو ختمه ده، د هغې د سره څه چادر او پړونه ختم دی، د هغې په غاړه کې چې هغه د لیکې غوندې دوپټۍ هغه لا ختمه ده. څوک ده؟ پلار مسلمان دی، نیکه مسلمان دی، او د مسلمان لور ده او دعوه د مسلمان لري، او د مسلمان زندگی د مسلمان په نامه باندې غږ کوي. د هغې د سر ویښتان مکمل لڅ، د هغې د بدن ټوله اندامونه لڅ، د هغې صرف پر سینه باندې یو ورشکۍ پیچلې ده، د هغې صرف پر مسترو اندامو باندې یو ورشکۍ پیچلې ده، نور د سره صدر نه کپرې د هغې زندګي، د هغې بدن ټوله لڅ دی. هغې د یو حیوان په شکل باندې، لکه حیوانه چې د حیوانانو په مابین کې څنګه ګرځي، هغې په داسې لڅ شکل د نارینهو په مخ کې یو طرف ته بل طرف ته ګرځي. نن د مسلمان قوم حیا دې حد ته رسېدلې ده چې کم د کور د تورو سپین مالک دی، چې کم د کور سپین ژری او بوډا دی، چې هغې د کور جلو په لاس کې دی، د هغې غریب د زندګۍ سم حیا ختمه ده. او دا قانون دی چې په کم قوم کې حیا ختمه سي، په هغې قوم کې غیرت ختم سي. او چې غیرت ختم سو، د غیرت د ختمېدو په خاطر د انسان پر عقل باندې پر دماغ یو پرده خوره سي، بیا دغه مناظر په خپل کور کې ویني، بیا دغه بې حیایي په خپلو بچانو کې ویني، او بیا دا په خپلو ماتحتو انسانانو کې ویني، بیا دا په خپلو قریبانو کې ویني، او بیا دا په خپل ماحول په هر محفل کې ویني. لیکن په دې ژبه باندې د دې د بندولو یا د دې د خلاف ویلو یا د دې د منع کولو یوه ذره توفیق الله تعالی نه یې ورکړی. دلته پر دماغ باندې فرده خوره ده او دماغ باندې فرده ولې راله چې د ده د زندګۍ څخه غیرت ختم سو. او غیرت ولې ختم سو؟ ځکه چې د ده زندګۍ څخه بې حیا ختمه سوه. نن تاسو د هغې قومونو زندګي نه ده لیدلې، هغه پلار چې هغې به د خپلې بچۍ د حیا حفاظت کوی، هغه پلار چې هغې به د خپل زوی د حیا حفاظت کوی، هغه پلار چې د هغې سره به د خپل کور د حیا د حفاظت فکر ورسره و،
نن هغه فلار دی، نوجوان بچی دی، نوجوانه لور ده، دا په یوه حجره او په یوه کمره کې په خدای قسم داسې حیاسوز فلمان سره ګوري چې د هغې تصویرونه مکمل لڅي، د هغې ترتیبونه مکمل بې حیایي، په هغې کې د بې حیایي او د بې ترتیبۍ څه بغیر نور څه نه وي. پلار هم ناست دی، لور هم ناست ده، د زوی هم ناست دی، د ټولو نظر پر د یو سکرین باندې لګېږي. نو ما درته ویل چې بیا خو د هغې کوره څه د حیا جنازه ووتله. او حیا د مسلمان د زندګۍ یو بند سیلاب و، دا د ګناو په مخ کې یو ډیم یو سیلاب و، د ګناو ډیم جوړ دی، د دې بند هغې حیا ده. او چې کله هغه حیا ختمه سو، هغه ډیم او هغه بند رامات، بیا خو د هغې غریب زندگی د کشره صدر مشره پوری، د نارینه صدر زنانه پوری، د یو طرف او د بل طرف د سپین ږیرې او د ځوانه سه د هغې د کور زندگی ټوله په ګناهونو کې سي غرق او مستغرق روانه ده. زه دا وایم چې جرم چا کړی دی؟ جرم ټول د کور مشر کړی دی. چې کم څوک د کور با اختیاره انسان دی، چې کم څوک د کور مالک ځان بولی، او چې کم څوک د کور جلو په لاس کې لري، هغې ظالم غفلت وکړي، د هغې د غفلت څه د هغې معاشره، د هغې د معاشرې ترتیب و دا حال ته ورسېږي. ورنه که هغه غفلت نه وکړي، هغې خپل بچان نارینه ویني، هغې د جهنم پر لار باندې روان دي، لیکن د هغې سره دومره توفیق نشته چې هغه بچی د جهنم د لارې سره وګرځي. هغې د خپل بچانې زنانه ویني، هغې د جهنم پر لار باندې روانې دي، د هغې سره دا توفیق نشته چې هغې دا ورته ووایي چې تاسو د جهنم پر لار باندې ورځئ. د هغې د کور ماحول مکمل د مغرب پر طرف روان دی، د هغې د بچانو لباس مکمل د مغرب پر طرف روان دی، د هغې د بچانو شپه و ورځ زندگی تیرول دا مکمل د مغرب پر طرف باندې روان دی. لیکن د هغې مالک د کور سره، د هغې کور د با اختیار انسان سره دا توفیق نسته. دا نسې ورته ویلی چې مغرب په دې طریقو کوم حال ته ورسېدی، او که د مغرب دغه طریقې زما په کور کې رواج چې زما د کور زندگی به کوم حال ته ورسېږي. که چیرې دغه معاشره دغسې څو زمانه آزاده پاتې سي، زه په الله باندې قسم اخم چې بیا به دا کورونه او دې کورو ته به د مغرب نقشه را ورسیږي، او د مغرب نقشه بغیر د حیایي او د تباهۍ څخه بغیر بل څه نه ده. که څه هم که زه په دې خبره باندې خبره وکړم دا به مبالغه نه وي چې اوس هم په دې کورونو کې د مغرب نقشې چې کوم آثار دي، چې د هغې کوم اثرات دي، چې د هغې کومه بدبویي ده، چې د هغې کومه بدخویي ده، د هغې ډېرې علامې اوس هم د دې امت په نوجوانانو کې ورځ په ورځ زیاتېږي. زه دا وایم چې د کور مشر بس په دې باندې خوشحاله دی چې زه خو لمانځه له ځم، او زه خو په صفیاول کې لمونځ کوم، او زه د سهار د لمانځه بعد په مسجد کې څه وظیفه کوم، بس دی په دې خوشحاله دی. کور ته چې راسي د خپل بچي زندگی ته نه ګوري، کور ته چې راسي د خپلې بچی او زندگی او لباس ته نه ګوري، د هغې د ژوند تېرولو طریقو ته نه ګوري، د هغې هغه بې حیا پروګرامو کتلو ته نه ګوري. نو هغې خپله معاشره دغسې بې جله و پرېښې ده. نو زه دا وایم چې د قیامت په میدان کې دغه د کور مشر بیا په دې لمانځه باندې نه خلاصېږي، بیا د دې عبادت او په دې تلاوت باندې نه خلاصېږي، بیا هلته د قیامت په میدان کې دا د صفیاول لمونځ و دته څه ګټه نه کوي. ځکه موږ مسلمانان چې موږ قرآن کریم له راسو، قرآن کریم موږ ته څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے مسلمانانو، ستاسو ذمواري ځانم د جهنم سره ګرځول دي او خپل بچی هم د جهنم سره ګرځول دي. په خپل زندگی کې د مسلمان ذمواري دا ده چې د خپل ځان حفاظت د ګناه څخه کول، د خپل ځان د حیا حفاظت کول، او د خپل ځان د عفت او د پاک دامنۍ حفاظت کول، او د ځان سره سره د خپل بچانو د عفت او د پاک دامنۍ حفاظت کول. ځکه الله تعالی ورته کو انفسکم ځان بم راګرځئ، او د ځان سره سره د خپل اولاد به هم حفاظت کوي. اولاد که نارینه دی که زنانه ده، اولاد که کشر دی که مشر دی، د هغې د زندګۍ، د هغې د حیا، د هغې د لباس، د هغې د پاک دامنۍ، د هغې د عصمت او د عفت د حفاظت فکر به همیشه ستا سره در سره وي. ځکه قرآن کریم وایي قو انفسکم و اهلیکم نارا. نن چې کله د دین خبره یو چاته وکړې، د کور مشر بوډا دی چې هغې ته وایي چې دا بچان دي تباه دي، د دې بچانو لږ د دیندارۍ فکر وکړه، د دې بچانو د ښه تربیت فکر وکړه،
د دې بچانو پوښتنه په آخرت کې درسه کیږي. د دې بچانو راګرځول دا ستا ذمہواري ده. دا الله تعالی امانت درکړی دی. دا جنتی ګلان الله تعالی درکړي دي. د دې جنتی ګلانو بهترین روزنه ښه تربیت یې وکړه. دا بے حیا مجلسو ته مو راستوه. دا په بے حیا انسانان د بے حیا محفلو سره راګرځوه او د بے حیا انسانانو سره مه پرېږده. او د دې بچانو لږ فکر وکړه. ستا زندگی کومه ده، ته د خپلو بچانو زندگی ته وګوره، هغوی پر کومه دي. نه د هغې سره د لمانځه فکر ورسره دی، نه د هغې سره د مسلمانۍ فکر ورسره دی، نه د هغې سره د الله د دین فکر ورسره دی. هغې سهار و ماښام په بې حیایي او په بې دیني کې غرق په زندګي تېروي. چې کله پلار ته د دې بچي متعلق لږ خبره وکړي نو پلار څه درته وایي؟ زموږ د معاشرې خلق دې دستي به دا درته وایي ای مولوي صاحب ما خو د دې بچانو سره ډېر محنت وکړی. دا بچان یې په مدرسو کې وروزل او دې بچانو ته مې کتابونه وویل او دا بچانو په درجو کې واچول. دې بچی مې در دې درجې سبق ووی، دې در دې درجې سبق ووی، دې در دې درجې سبق ووی. لیکن څه وکړمه، زمانه خرابه ده، ماحول خراب دی، زمانه بې ترتیب و بې حیا ده. دې زمانې زما بچان زما د لاسه وایستل. اوس نه د بچی اختیار لرم، نه بچی زما په خوله دی، نه بچی را ګرځولی سم، نه بچی زما په خوله باندې را ګرځي. بیا به د پلار دغه خبرې که ته لږ نوره خبره ورسره زیاته کوي چې سړی د دې خپل بچي د حیا حفاظت وکړه. اوس هم ستا در لاس نه دي وتلي د دې بچي کنټرول وکړه. نو دی به آخر لاس درته وغورځوي وایي مولوي صاحب زه لوی سړی یم که نوح علیه السلام لوی سړی؟ نو ته به ورته وایې چې نوح علیه السلام لوی سړی. دستي به درته وایي چې نوح علیه السلام خپل بچی د بېدینۍ څه نسو راګرځولی، کنعان د هغه بچی دی نو زیر څنګه راوګرځو؟ نو د خپل ځان د خپلې خبرې دپاره به دا خبروم په دلیل کې درته پیش کړي. ګورئ د دې دپاره زه تاسو ته یو خبره کوم. دا د شریعت اصول دي، دا اصولي مسله ده چې کله بچی په ګناه کې اخته دی، بې حیایي کوي، بې ترتیبه کوي، لمونځ نه کوي او عبادات نه کوي، زه دا منم چې د مور و پلار غاړې د بچي په عمل باندې بندې نه دي. لیکن دا شرط ورسره دی چې د مور و پلار غاړې د بچي په عمل باندې هلته خلاصي بندې نه دي چې تر څو پورې مور و پلار د بچي د تربیت پوره کوشش کړی او د بچي د راګرځولو دپاره به یې پوره محنت کړی او د بچي د ښه تربیت دپاره به یې ډېره غمخواري او غم خوړل کړي. د هغې څه وروسته بیا د بچي په بد عمل باندې د مور و پلار غاړې نه دي بندې. لیکن د بچي د راګرځولو دپاره به مور و پلار څومره کوشش کوي. قرآن کریم څه وایي؟ یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. قرآن کریم دغه بې حیایي چې زما او ستا بچی کوي، قرآن کریم دغه ګناه او بدعملي چې زما او ستا بچی کوي، قرآن کریم دې ته اور ویلی دي. لکه په دنیا کې چې سړی خپل بچی د وره سره ګرځوي، که چیرې په هغه محنت باندې پلار و مور خپل بچی د ګناه څومره وګرځوي، نو بیا خو زه منم پلار و مور د بچي دپاره محنت وکړي، بیا د بچي د عمله څه د پلار و مور غاړې خلاصې دي. او که صرف پلار زماني جمع خرجي کوي، دوه او درې ځله بچی دا بد کار دی، بچی دا بد کار دی، چې کله بچی د هغې څه نه راوګرځوي، بچی و بد کار یې خپله پسې پرېښول، بیا د قیامت په میدان کې د دې پلار لمونځ، د دې پلار روژه، د دې پلار څه پیاول پلار نه خلاصوي، بیا د قیامت په میدان کې د دې زوی په بدعملي کې پلار شریک ورسره بدل کېږي. زه تاسو ته د دې یو ښکاره مثال پیښوم. زه تاسو ته ډېر ځله دا مثال ډېر پیښوم چې دلته یو میدانه ده، پر دې میدانه باندې اور بل دی او اور دومره سخترین او بدترین اور دی چې په لږ ټیم کې سړی په سکرو بدلوي. ستا یو ماشوم بچی دی، هغه په دې نه پوهېږي چې دا اور سړی سوځي، هغه صرف د دې اور ښایسته رنګ ته ګوري چې اور څومره پوشنما دی او څومره ښایسته دی. نو ستا ماشوم بچی د دې ځای څه پر دې اور باندې ور میدان کش او دی ځان دې اور ته رسي او دی ځان په دې اور کې اچوي. ستا څه خیال دی چې مور و پلار به د دې بچي د راګرځولو کوم بندوبست وکړي؟ نو اول خو به مور و پلار په دې بچي پورې به وموږدي چې بچی د خدای په خاطر په اور کې څنګه ځان سوځي. او که چیرې بچی په دې مور و پلار پورې وموږدي چې بچی د خدای په خاطر په اور باندې څنګه ځان سوځي. زما خو دا یقین دی چې پلار به د لمونې روی ورته ونسي او مور به د خپل جلو د خپل پلو لوی ورته ونسي چې زوی دې لمون ته وګوري، دې پلو ته وګوري، په اور باندې څنګه ځان سوځي. که چیرې هغه بچی د دې مور پلار په خبره باندې نه راوګرځي،
نو بیا به مور و پلار د کلي مشر، د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا ټولو پر مرکه کې چې د خدای په خاطر تی راځي زما زوی اور ته ځان ورچي، زما زوی د دې اور سره زما سره راوګرځي. که چیرې په هغه باندې هم نه اوسي بیا خو دغه پلار مجبوره دی چې د کلي ملا او بزرګ د کلي سپینږیری دا به ټول پر مرکه کوي چې تاسو راسئ زما بچی په اور کې ځان سوځي، زما سره محنت او کومک وکړئ، زما بچی راوګرځوئ. او که چیرې په هغې باندې هم نه اوسي نو زما خو دا یقین دی چې بیا به دا پلار لنګوټه په دې پښو کې ور وغورځوي. دا مور و پلار به په ژړا باندې دې بچي ته کښېني، در هغې وخته پورې پر ځان خوراک حراموي، در هغې وخته پورې پر ځان باندې خوب و آرام حراموي چې در څو پورې دا زوی د دې بدعملۍ سره د اور سره ګرځولی نه دی. حالانکه دا څه اور دی؟ دا د دنیا اور دی. او ستا بچی چې په کومه بې حیایي کې لګیا دی، ستا بچی چې په کومه ګناه کې لګیا دی، ستا بچی چې په کومه بې لمانځي کې لګیا دی، په الله قسم که دا اور د هغې اور د دود حیثیت لا لري. ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د جهنم اور چې دی هغې د دنیا د اور څخه 80 چنده زیات دی، کلهم فی الحراره، 80 سره زیاتوالی په ګرمایي کې دی، یعنی د غومره 80 واره ګرم دی لکه د دنیا اور چې څومره ګرم دی. نو بیا څه وجه د ستا بچی چې کومه ګناه کوي د هغې ګناه د جهنم په اور کې ځغستل دي، ستا بچی چې کومه بې حیایي کوي هغې د جهنم په اور ګډېدل دي، او ستا بچی چې کومه بې ترتیبه زندګي تېروي هغې د جهنم په اور باندې ځان سوځل دي. او ته د دنیا د اوره څه بچی په دې شکل باندې راګرځئ او د جهنم د اور یو فکر نسته ورسره، د هغې متعلق خالي ته زباني جمع خرچې کوي او بچی دا بد کار دی دا مه کوه. نو لکه څنګه چې د دنیا د اوره څه بچی پلور پلار راګرځئ، که چیرې د ګناه څه په دغه محنت باندې بچی مور و پلار راوګرځئ بیا هم بچی نه راوګرځي، بیا د بچی په ګناه باندې د مور و پلار ذمه فارغه ده، مور و پلار د دې بچی په ګناه کې نه دي شریکان. لیکن کچیرې د دې څخه کم محنت وکړي او بیا بچی سهار لمونځ کوي نه کوي، یا بچی غلطه زندگی تیروي، یا بچی په ګناه کې غرق ژوند روان دی او د مور و پلار سره هیڅ فکر نشته ورسره، بیا خو ګناه بچی کړې ده، نافرمانی بچی کړې ده، بې حیایي بچی کړې ده او غلط ژوند بچی تیر کړی دی. لیکن د دې په ذمه باندې د دې په ګناه باندې قیامت کې د مور و پلار ذمه ورسره مسؤله ده چې مور و پلار د دې بچی د راګرځولو دپاره محنت نه دی کړی. ځکه د مور و پلار ذمواري دا نه ده چې خالي په خپله لمونځ کوه بس مسجد له ورځه ښه ذکر و تسبیح کوه، نه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، ځان راګرځول هم د جهنم څخه ستا ذمواري ده او د بچي راګرځول هم د جهنم څخه ستا ذمواري ده، دا دواړې ذموارۍ ستا دي. او که ته ما ته د نوح علیه السلام کیسې کوې چې نوح علیه السلام خپل بچی نه سو راګرځولی، ځان کوشا دی نوح علیه السلام نه 900 کاله تبلیغ ورته وکړی دی بچي ته، هغه نه 900 کاله دی بچي ته ژړا وکړه، هغه نه 900 کاله دی تبلیغ بچي ته وګایه دی، لیکن د هغې باوجود هغه بچی نه راوګرځېدی. ته خو د نه 900 کاله بجای نه نیمې ورځې نه یې ورته ګایېدلی، ته خو د نه 900 کاله بجای نه نیم کاله نه یې ورته ګایېدلی، نه نیمې میاشتې نه یې ورته ګایېدلی، او بیا د ځان د خلاصون دپاره په دلایلو کې ماته د نوح علیه السلام زندګي پېښوي چې نوح علیه السلام زندګي کې بچی نه سو راګرځولی، زه به یې څنګه راوګرځم. زه دا درته وایم چې د انسان ذمواري دا ده چې د خپلو بچانو حفاظت وکړي، د خپلو بچانو د عزت حفاظت وکړي، د خپلو بچانو د پاک دامنۍ حفاظت وکړي. دا د مور و پلار فریضه ده. د ټولو څه مخکې اولنۍ صورت چې د بچي د حیا حفاظت کوي دا هلته کېږي چې مور و پلار به په خپله باحیایي، ځکه د بچي زندګي دا د مور و پلار زندگی دا د بچی د پاره یو قسم تعلیم دی. زوی چې څه زده کوي هغه د پلاره څه زده کوي، او لور چې په ابتدا کې څه زده کوي هغه د موره څه زده کوي. که چیرې پلار په خپله بې حیا دی، هغې نه پر بې حیا فلمونو باندې صرفه لري، نه پر بې حیا پروګرامونو باندې صرفه لري، نو بیا خو د بچي زندگی تباه سو. بچی د پلاره څه د دې بغیر ګټه بیا بچی د پلار د بچي څه ګیله کولی شي. او که مور په کور کې بې حیا زندگی تیری، د هغې لباس بې حیا دی، د هغې ناستو ولاړه بې حیا ده، د هغې زندگی بې حیا ده، بیا خو د لورې زندگی تباه سوله، ځکه لور به بیا د دې مور بغیر بل څه زده کړي.
نو د مور و پلار اولنۍ ذمهواري دا ده چې کله بچی زندګۍ لرالی بچی مابین لرالی بچی کور ته رالی نو بیا د مور و پلار زندګي باید چې په احتیاط کې سي مور و پلار د خپل حیا حفاظت وکړي بیا بچی په خپله د خپل حیا حفاظت کولی سي او په دویمه درجه کې پکار دا دی چې مور و پلار د بچی په نرمي باندې تربیت وکړي بچی ته په نرمه باندې هر سهار نصیحت که بچی مدرسې لځي که بچی اسکول لځي که بچی کالج لځي که بچی یونیورسټۍ لځي که هر ځای لځي په کار دا دی په ورځ کې پلار یو څه خبر ورته وکړي چې بچی موږ مسلمانان یو او زموږ دپاره حیا بهترین عمل دی بچی دا ځایو لځي د خپل ځان حفاظت کوه بچی د دې چا سره تعلق مه ساته د داسې چا سره مه کښېنه بچی د خپل ټلیفون خیال ساته د خپلې زندګۍ خیال ساته د خپل ماحول او د خپل محفل ډېر خیال ساته په ډېر نرمي سره بچی ته خبره کول او که چیرې په نرمي باندې هم هغه بچی نه پوهېږي نو بیا د مور و پلار ذمهواري دا ده چې د هغه بچي سره سختي کول بیا به د هغه بچي سره ته ډېره سختي کوې او هغه بچی به په سختي باندې راګرځې د هغې بچي د زندګۍ به حفاظت کوې په دې به نه خوشحاله کېږې چې زما بچی په پلانکي اسکول کې سبق وایي په دې باندې به نه خوشحاله کېږې چې زما بچی زما لور په پلانکي یونیورسټۍ کې طالبه ده په دې باندې دا د خوشحالۍ خبره نه ده بلکې ته مسلمان یې ستا پلار مسلمانو ستا تعلق د مسلمان ملت سره دی ستا د حیا او ستا د زندګۍ حفاظت دا ستا بهترین زیور دی دا ستا بهترین حفاظت دی ورنه که په دې باندې خوشحاله سوې صرف په دې نامه باندې ورته ناست دی بېغمه ورته ناست دی چې زما زوی په پلانکي کالج کې سبق وایي او زما لور په پلانکي یونیورسټۍ کې سبق وایي بیا نن سبا د دغه کالجونو د یونیورسټۍ حالات ستاسو د غوږو د میډیا پر څپو باندې راځي چې څه حالات دي زما په الله قسم چې هغه صرف د درندګانو محفل دی بس چې کم څوک معلم دی هغه درنده دی چې کم څوک محافظ دی هغه درنده دی چې کم څوک د یونیورسټۍ ذمهواره دی هغه د دې ټولو لوی درنده دی او ته د خپله معصومه بچی د دې درندګانو مابین ته ورشوک بیا ته د هغې د حفاظت غم خوره او بعضو میگویی دامن تر مکن هوشیار باش هغه بچی پلار ته وایي اندرون کعر دریا تخته بندم کرده ای پلاره ودې تړلم پر تخته باندې او دریاب ته دې ورغوټه کلم بعضو میگویی دامن تر مکن هوشیار باش اوس ګیلې راسه کوي وایي زویه چې لمون در څه لوده نسي او هوښیاري کوه چې څوک خپل بچی په دریاب او په سیلاب کې غوټه کړي بیا د هغې څه دا ګیله نسي کولی چې بچی لمون چې در څه نوده نسي ما درته ویل دغه یونیورسټیانې او دغه کالجونه که چیرې تاسو خپل بچان دې ته ورشوکئ دا صرف د بې حیایۍ اډې دي په خدای قسم اوس دې حال ته رسېدلي دي چې د زناګانو کارخانې دي دا زه په دې کې څه مبالغه نه کوم نه د دې سره زما ضد دی تاسو په دې اوس نږدې شپو کې تاسو د میډیا پر څپو باندې وینئ چې په یوه یونیورسټۍ کې دا 500 زنانو خالي د زناګانو ویډیوګانې د دې یونیورسټۍ د مشر په ټلیفون او په جیب کې پرتې دي په هغې کې د هغې هغه بې حیا او لس د بدن تصویرونه چې په هغې باندې بیا دی دا هغه زنانې بیروي چې ګوره که ته زما پر کینه باندې نه وچلېږې زما خواهش نه کې پره زما د دوستانو خواهش نه کې پره زما د انډیوالانو خواهش نه کې پره او زما د زړه غوښتنې نه کې پره زه ستا ویډیو زه ستا تصویر دستي پر نیټ باندې ورکوم بیا به په ټولو دنیا کې ته رسوای بیا د هغې دغه حالات دي او بیا هلته بېدیني ده هلته بې حیایي ده او یو څه بچی چې کومه معصومه بچی ته د دې بېدینۍ او بې حیایي او سیلاب ته ورغوټه کې او بیا د هغې د حفاظت د هغې د عصمت او هغې څه سړی شکوه او ګیله نسي کولی چې بچی ولې داسې در څه اوس نو ما درته ویل مجرم په ټولو کې فلار دی چې هغې خپل بچی بې جله و پرې شوی هغې خپل بچی آزاد پرې شوی نه د هغې د ورځې پوښتنه شته نه د هغې د شپې پوښتنه شته نه د هغې د سهار پوښتنه شته نه د هغې د ماښام پوښتنه شته نه د هغې د محفل پوښتنه شته نه د هغې مجلس پوښتنه شته نه د هغې د ټلیفون معلومات شته نه د هغې د مجلسانو څه خبر شته بیا خو دغه حالات راځي او بیا خو د دغه حالاتو سره کورونه مخامخ کېږي بیا خو د پلار عزت د پلار ناموس د پلار شمله او د پلار هغه صفایي هغه ټوله د مخه ځي او ما درته ویل په دې کې د بچي څه دغه قصور نسته په دې کې مجرم ټوله پلار دی
پلار د دې بچی د رضا کولو دپاره د دې بچی د خوشحاله ساتلو دپاره خپل رب ناراضه کوي او د رب بیا دا قانون دی چې د کم چا دپاره د رب ناراضه کوي اولنی عزت یې الله تعالی په هغه چا باندې پورته کوي تا د بچی دپاره رب ناراضه کوي رب ستا عزت ستا د سر شمله په دې بچی باندې پورته کوي بیا به دا بچی داسې زندگی تیروي چې د هغې په خاطر به ستا عزت هم ختم سي ستا عفت او ستا پاکدامني به هم ختم سي او بیا به ته د ډېرې شرم او د ډېرې حیا سه معاشرې ته سترګې ښکاره کولی نسي نو زه دا درته وایم چې د خپلو بچیانو حفاظت وکړئ هغه وخت یې وکړئ چې اوبه در سره نه وي تېرې سوي نن خو موږ د واټسپ ملایان یو الله تعالی دې موږ معاف کړي نن د دنیا سره د انسانانو رابطې زه پر دې ممبر باندې ناست یم زما د درواغو ضرورت نسته چې د کومو پلرونو حال تاسو ته راسي چې کومو پلرونو بچان په یونیورسټیو په اسکولو په کالجو کې په بچانو خوشحاله دي زما په الله په قسم چې په هغې په زندگی کې لږ د دین فکر یې هغې دا سر داسې نیولی د ډېرې ژړا څخه تا ته خپل زړه حال نه شي ښکاره کولی هغې مور د ډېرې ژړا څخه د خپل بچي کیفیت تا تنظیمولی هغه وایي مولوي صاحب موږ مسلمانانو پلرونه مې مسلمانانو زندگی مې په اسلام کې سوه لیکن بچان مې مکمل یا انګریزان دي بچان مې مکمل یا مغربیان دي بچان مې مکمل یا لندنیان او هغه ژړا د هغې مکمله بې حاصله او بې فایدې ځکه بغیر د دې څه چې هغې اوبه در سر تېرې کړي دي د هغې په لاس کې اوس هېڅ نشته د هغې اخرنۍ تمنا دی مولوي صاحب دعا وکړه چې الله تعالی ما ته مرګ راکړي زه د خپل کور دغه حالت نور نسم برداشت کولی نه زه د خپل کور دغه حالت نور په سترګو باندې لیدلی سم یو زنانه ما ته وایي هغه بوډۍ زنانه ده هغې ما ته وایي مولوي صاحب زما لوڼې وې زما بچیان و هغه حافظان دي د قرآن حافظانو په دې ملکو کې زما خاوند په یورپ کې ولو بس موږ یې راطلب کړو چې زه کله دې خاوند له رالم ورته زما په الله قسم چې زما هغه لوڼې هغه بچان هغې اوس په داسې کیفیت کې دي چې د هغې په زړو کې د ایمان یوه ذره نشته وایي مولوي صاحب بس ته ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما ته مرګ راکړي نور نه دغه ژوند لیدلی سم نه په دې کور کې ژوند کولی سم نه د دې کور ژوند لیدل برداشتولی سم بس نوره زندگی نه غواړم او نور نه د زندګۍ تمنا کوم بس زما سره به دې لوی احسان دی چې ته ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما ته مرګ راکړي بس ما درته ویل د بچیانو حفاظت هلته وکړئ چې در څو پورې اوبه در سره نه وي تېرې سوي چې اوبه در سره تېرې سي بیا د سړي په وس کې هېڅ نه وي بیا د سړي زندګۍ د تباهیو د پښیمانیو د دې څخه غیر بل څه پاته وي او دا حالات راځي او دا حالات زموږ په قسمت کې راتلونکي دي ځکه زموږ زندگی بې احتیاطه ده پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی زما پر امت باندې داسې زنانه راځي داسې زمانه راتلونکې ده چې هغې به د لارو پر سرو باندې زناوي سره کوي او په ټولو امت کې به بهترین سړی هغه چې هغې به صرف دې زنا کوونکو ته دا ووایي چې د لارې څه یو څه اړخته سئ بس دغه به په ټولو امت کې هغه ښه انسان نو زه دا درته وایم چې پیغمبر علیه صلات وسلام خو 1400 کاله مخکې دا خبره کړې ده چې هلته د دې خبرو تصور نه لیکن تاسو ورسئ اوس یورپ و مغرب له ورسئ زما په الله قسم دغه مناظر تاسو په سترګو باندې ووینئ بیا به د سړي د پیغمبر علیه صلات وسلام حالانکه دا هم د پیغمبر امت دی که امت اجابت نه دی امت دعوت خو دی پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زما امت کې به آخرنۍ زمانه د انسانانو صفتونه به د حیوانانو سي د حیوان کې بیا پیغمبر علیه السلام خاص د حمار صفت اخیستی دی د خره نوم یې اخیستی دی چې یو زنانه به د حیوان په شکل او نارینه به د حیوانانو په شکل لکه یو حیوان چې د حیوانانو سره په خپلو جنسي خواهشاتو کې آزاد دی نه د چا د شرم پروا ساتي نه د حیا پروا ساتي نه د پلار پروا ساتي نه د قوم پروا ساتي نه د مذهب پروا ساتي یو حمار چې د حمار سره خپل جنسي خواهشات پوره کوي د هغې سره د دې شانو څه پروا ورسره نه وي ورسره پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زما د امت انسانان به هم دې حال ته رسېږي ځکه خپل کورونه په حفاظت کې کول که چیرې سړی دغه معاشره لیدل نه غواړي که د سړي زړه دا غواړي چې زما د کور عزت حفاظت سي محفوظه سي زما د بچانو ناموس او عفت او پاکدامني محفوظه سي نو خپل بچانو ته جلو رچول خپل بچانو پر دې خبره باندې یقین راوستل چې الحیاء شعبة من الایمان حیا د ایمان شعبه د بچانو پیغمبر علیه صلات وسلام په دین کې حیاداري ډېر لوی صفت ده نن زموږ په معاشره کې څه حالت دی
تاسو ګوره یو طرف ته ګرانی ده، ګرانی کم حالته ده، بل طرف ته بدامنی ده، بدامنی و کم حالته ده، بل طرف ته ناجایز د انسانانو په مابین کې کېږي، یو د بل سره ناجایز، په کورو کې نفرتونه، پلار او زوی په خبره نه سره پوهېږي، مور او لور په خبره نه سره پوهېږي، او چې د دنیا څومره آفتونه دی الله تعالی پر دې معاشره باندې ایښي، دا څه دي؟ دا د الله تعالی عذاب دی. او عذاب ولې پر معاشره راځي؟ دا خو د الله تعالی مخلوق دی، د دې سره خو د الله تعالی محبت دی. الله تعالی ولې دومره عذاب ورکوي؟ د هغې وجه دا ده چې دا معاشره الله تعالی چې کوم نظام بیان کړی دی، کومه لارې بیان کړې ده، معاشرې د هغې لارې سره رخ واړوئ. معاشره بې حیا سوه او معاشره په بې حیا ترتیبو کې راله، او معاشرې د الله تعالی د دین او د عفت او د عصمت د دې حفاظت پرې شوی، نو ځکه د الله تعالی د طرفه ټول عذابونه ورباندې راغله. ډېر خلک سړي ته په واټساپ کې وایي مولوي صاحب په کور کې داسې اختلاف دی، په کور کې مسکنت دی، په کور کې درپدري ده، ته یې وظیفه راوړه. ګوره دا خبرې د وظیفو سره کار نه لري، نه دا په وظیفو باندې بدلیږي، نه په وظیفو باندې دا خبرې سمیږي، نه په وظیفو باندې ارزاني راځي، نه په وظیفو باندې په کور کې اتفاق راځي. دا ټولې چې راځي دا د ګناه څخه د حفاظت په خاطر راځي، چې د کومې ګناه په خاطر الله تعالی دا معاشره ګیر کړې ده چې د هغې ګناه څخه معاشره لاس نه وکاږي. ځکه بعضې ګناهونه بیا داسې دي چې ناروا او جرم دا چند کسان کوي، لیکن عذاب الله تعالی پر ټولو معاشره باندې شتي. نو چې تر څو پورې د معاشرې د انسانانو گرفت نه وسي، چې تر څو پورې د معاشرې د انسانانو د دې اعمالو څخه حفاظت نه وسي، د هغې وخته پورې د دې مصیبتو څخه او د دې غمو څخه او د دې پریشانۍ څخه معاشره په هېڅ شکل باندې خلاصېدلی نه شي. نو ځکه زموږ په دین کې پیغمبر علیه صلات وسلام د ایمان شعبې بیان کړي دي، او د ایمان په شعبو کې اوله شعبه د ایمان هغه دا ده چې سړی به د لا اله الا الله اقرار کوي، او آخره شعبه د ایمان دا ده و ادناها اماطة الاذى عن الطریق، د مسلمانو څخه به تکلیف رسونکی شی لرې کوي. په خپله زندگی باندې به مسلمان ته تکلیف نه رسوي، کوشش به دا کوي چې زما د عمله څخه مسلمان ته وسعی ورسیږي. او به د دې ټولو شعبو په مابین کې د اسلام په شعبو کې اهمیت والا شعبه دا ده. پیغمبر علیه السلام په ټولو کې دا یوه اهمه ذکر کړې ده، الحیاء شعبة من الایمان. د مسلمان په زندگی کې د ایمان لوی شعبه حیا ده، چې د مسلمان زندگی به حیاداري، د مسلمان د لور زندگی به حیاداري، د مسلمان د زوی زندگی به حیاداري، او د مسلمان د زنانې زندگی به په حیا کې، او د مسلمان د کور د ماحول زندگی به په حیا کې. بیا به د مسلمان د سکون زندگی پیدا کی، بیا به د عزت زندگی پیدا کی، بیا به د وقار زندگی پیدا کی، بیا به الله ګرانۍ هم د دې په نصیب کی، بیا به الله امن هم د دې په نصیب کی، بیا به الله تعالی د مشکلاتو ختمېدل هم د دې په نصیب کی، چې کله مسلمان قوم د خپل حیا حفاظت وکړي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د حیا حفاظت وکړي. الله تعالی دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق